سلامونه نیکله دوستانو دا پاس ویډیو تاسو کتلی شئ دا هغه واقعه ده چې په سکرمنټو کې لکه چې فکر کومه اختر ورځ باندې شوی دی. دا نظر د سورس او هلته زما ملګري دي هغوی سره ما تماس ونیو ما د دې حقیقت څه شی دی وایي دیو لکه چې په لاره کې یو بل سره مخامخ شوي دي د خارجي او د افغانان او یو بل سره سترګې په سترګې شوي دي او سپیډ یې واله دی په ګاډي کې او بیا هغې نه وروسته یو بل باندې غوسه شوي دي د خارجي کیوتی دی نه پوهېږم اول او که د افغانان هم کیوتي دي نو یو بل سره لفظي شخړه کړې بعد د هغې نه وروره منډې تړلي تاسو به خپله کتلی شئ. نو زه فکر کوم چې دا به اشتباهي زه دا نه وایم دې کې او زه دا تصمیم هم زه نه نیسم چې مثال دې کې څوک ملامت دی او څوک سلامت دی. زه هغې په اړه خبرې نه کوم دا به الله ته پته وي او هغه خپله همغې افغانانو ته هلته پته وي چې هغې همغې شخړه کې حضور یې درلودو هلته یې لیدلی دی که نه. زه هغې خو زه دا وایم چې مثال د دې پلرونه زه د کاکاګان زه د ماماګان زه د هلته خپلوان که څوک وي نو دغه شیانو ته ضرورت نشته دی چې تاسو وکئ ولې وکئ وروره پردي وطن کې هستئ دا ستاسو خپل وطن نه دی دلته بدماشیانې او دغه شیان په درد هم نه خوري او ځای هم نه نیسي. که چېرته ته بدماشي کوې که چېرته ته چا سره مخکې ډېر ځې او جدي ځې نو دا زه فکر کوم چې تاسو دپاره تاوان کیدی شي او د هغې خارجۍ دپاره تاوان کیدی نه شي ځکه د هغې خپل وطن دی خپل ځای دی خپل ځمکه دی همدلته پیدا شوی دی همدلته لوی شوی دی پلرونه نیکونه هر څه خو تاسو دپاره دا فکر نه کوم چې مثال دا ښه تمام شي ځکه که چېرته دغسې حالاتو کې که تاسو پولیس ګیر کړي یا مثال هغې در باندې ریپورټ وکړي اول خو به دا وي چې تاسو ایس پولیسو ته به تسلیم کړي او ایس پولیس به بیا هغسې تحقیقات در باندې کوي چې حتی چې لږ ذره منفي دغه یې در کې ولیدو نو ډیپورټ کوي دي او هلته مثال ډیټینشن سنټر ته دې لېږي نو هغې د خطره زه فکر نه کوم چې تاسو دپاره دغسې دا ښیي چې دغسې خلکو سره بیا خصوصا خارجیانو سره خوله واچوئ او خارجیانو سره شخړه وکړئ نو ضرورت چې دی حتی که چېرته یو دغه هم کوي ته تېر شه وروره ځان دې تېر باسه دې شیانو نه ځکه حالت ته وګورئ خپله تاسو کتلی شئ چې د مهاجر حالت اوس فعلا څنګه دي او څومره هغې ورپسې ګرځي هغوی څومره غواړي چې تحقیقات ورباندې وکړي او څومره هغوی غواړي چې دغه وکړي مثال پلټنه وکړي چې مثال څوک څنګه دي او څوک مجرمان نه دي څوک کریمنل بیکګراونډ لري څوک اسناد یې خراب دي د چا دغه ټول شیانو پسې دوی ګرځي نو که چا دغسې حالاتو کې دی ګیر کړي نو دا ضرورت بیا نشته دی چې تا ته ووایي چې مثال ستا اسناد خراب دي ستا دا دی او ستا هغه دی خلاص همدغه خپله دا بیانه ورکوي چې مثال ته مجرم یې ته دغلته چې راغلی غلط کارو پسې ګرځئ. نو هیله ده دوستانو که چېرته دغسې خلک ګورئ داسې کومه د دې پلرونه د دې هلته خپلوان هر څوک چې ګوري ورته وایي چې وروره دا زامن دې نصیحت کړه څه په درد خورئ که چېرته وروره موږ او تاسو که بدماشان وو او که بدماشي م کولو نو موږ به خپل هیواد کې اوسېدلو موږ به خپل هیواد جوړ کړی وی همالته به وو همالته به موږ بدماشیانې کړی وی بیا یې خوند کوو نو چې راغلی دلته مهاجر یې اخلی فوډستام اخلی میډیکیټ او دلته د دولت پیسو ته پروت او بیا راشي وروره دلته یو 2 روپو باندې ګاډی درته پلار اخیستی او هغې باندې ته بدماشي وکړې هغې باندې سپیډ وایي زه فکر کوم چې دا ډېر یو غلط کار دی. نو هر څوک چې دی دا ستاسو دا د یو افغان په سر مثال د ډېرو افغانانو نوم بدیږي دغه کار چې تاسو وکړئ نو که چېرته دغه هلته به لاړ شي تاسو باندې د ریپورټ ووایي نو بس ته د سکرمنټو افغانانو نوم بدیږي نو هغې د خاطره د دغه شیانو څخه لاس واخلئ د دغه شیانو څخه تېر شئ دا کوم ضرورت هم نه دی او دا کوم ځای هم نه نیسي او د دې دا کارونه چې وکړي ستا په تاریخ کې کوم نوم هم نه لیکل کېږي چې زه وایم چې تا به ستا نوم به ولیکل شي چې پلاني قهرمان صاحب دغه د یو خارجي سره جنګ یې کړی نه دا هېڅ کوم معنا نه لري. زه لاړ شه وروره تعلیم دې وکړه مکتب ته دې لاړ شه پوهنتون ته دې لاړ شه پلار سره دې مور سره دې خویندو سره دې ورونو سره دې کار او همکاري وکړه کومک وکړه نو زه فکر کوم دا به ښه نه چې دغسې کارونه تاسو وکړئ. بس دا یو عامه پوهاوی ویډیو مقصد چې زما په خبرو څوک خفه شوي نه وای زه نه غواړم چې مثال چاته ووایم چې ته ملامت یا سلامت زه هغه زه فقط هغه د رهنمایي د خاطره چې کوم څه چې د امریکا د دولت او قانون باندې زه پوهېږم همغه تاسو دپاره زه وړاندې کوم بیا هم په خدای سپارم ژوندي اوسئ مننه سلام علیکم.